ته چې لوی شې څه به کوې؟ واده. زما مطلب دا دی چې څه به جوړېږي؟ د واده زلمې. یار څه به حاصلوې؟ ناوي. خپل موړه پلار له به څه کوې؟ ناوي به راولم. یار زما مطلب دا دی چې ستا د زندګۍ مقصد څه دی؟ نکاح. بھائی جانې بیا ولې خپئ؟ مړه په 1000 روپۍ مې چرګه اخیستې به هغه رانه مړه شوه. مړه ته غټ سړی چرګې پسې جاړي زما نیا چې کله مړه وم ما پسې نه و جړلي. ښه زما چرګې باګۍ اچولې ولې ستا نیا باګۍ اچولې. یار دا ځینې ښځې به 2-3 ګنټې مسلسل غیبت وکړي او بیا به خپله بله باندې واړئ چې خور زموږ ورسره څه کار دی خپل جوړ به کوي ته ورسره نور څه کوې تا خو تیایا واغسته زموږ ورسره څه کار دی خوارکا. ما هغې ته وې څه دې وې ما سره ګاډی دی بنګله ده پیسې دي نو هغې دې ته څه وې هغې وې ما سره ستا په شان دي 4 دي. پیره ولې خپئ مړه یار نن ما ټول ملګرو ته کال وکړو او یو کس را بسې موچوت نه کړو او ټول یو قدر ټول لګولی دی. کمیاو آپ کا بیلنس اس کال کی لینا کافی ہے. داجی آسی چل لے مالا واده وکړه. تاله واده تاله څوک د سبزۍ سره دانیا نه درکوي نه جینۍ به څوک خاورې. بھائی جانې ته ما له 100 روپۍ راکړه تا ته به د 1,00,000 روپۍ خبره کوم. ښه ها دا واله داسې هر چا له پیسې مه ورکوه ښه. قاری جی یار ماته یو مسله ده. نو مړه د څه مسله؟ یار چې خبر وکړم یو 2 سکنډه پس را نه هېروي. دا مسله تا ته د کله نه ده؟ د څه مسله؟ یارور یو 10 روپۍ خو راکړه که نه غریب سړی یم. غټ پټ سړی خپې لاسونه دې روغ دي او ته 10 روپۍ غواړې. څه وکړم اوس 10 روپو لپاره لاس او خپې مات کړم څه. یاره یار ولې خفه یې؟ یاره یو د دې ښځې لانجو له تنګ شومه یار سهار ماښام جنګ جګړې غوبل په کور کې قسم دې تنګ ته نه راغم چې څوک هم ورسره. مال یې راکړه. ما احساس در سره نشته بیغمه ګرځي زما د مینې ترجمان شکنه راشه کنه. قسم دی که درشمه بل پیر چې دې وې راشه نو د کور ټول لوښي دې راباندې وینځل او بیا دې ویزه. بھائی جان لږ موبایل راکړه. ما سره خو موبایل نشته. ها سپېړه دې ولې راکړه؟ ما ده له کله درکړې ده ما سره خو لاسونه نشته. حکومت کې رالمه زه به 1 کروڑ نوکریانې ورکومه او که ما دا واده په اولي وخت کې پوره نه کړه زه به هغو له وظیفه ورکوم په کور. لاول غول وکړه غول چې وکړي بیا ورپسې چا خبره په لوټه باندې کونه ځان له پاکه کې بیا دا لاسونه دې بین کا چې بین کوي او که نه. دا والا بھائی جان زما د واده کارت جینۍ هغه پلار چې زما واده له رضا شو. جینۍ په خپله دومره ښکلې ده نو ته له پلار سره څه له واده